بایزید بستامي رحمت الله علیه ډیر یو بزرګ انسان و، ډیر یو دیندار انسان و. دا د ایران د بستام ښار اوسېدونکی و او د وخت د بزرګانو نه یو ډیر مشهور بزرګ و. د همدې مبارک په زمانه کې د دوی کلي ته یا قریې ته یوه زناکاره ښځه راغلې وه. خورې د دوی په کلي کې وی. نو هماغه زناکاره ښځه داسې وه چې چا به 200 روپۍ ورکړي نو بېادبي د مافیا همدغه ناوړ عمل به یې کاوه. یو وخت کې د سیمې او منطقې خلک ټول په همدې باندې خبر شو. نو راغلو بایزید بستامي رحمت الله علیه ته یې وویلې چې بایزیده ته دلته ذکرونه او عبادتونه کوي او زموږ قریې ته داسې یوه ښځه راغلې ده چې هغه لایض بالله زنا په عام ډول باندې کوي، 200 روپو باندې زنا کوي. نو ستا دلته د عبادت به کوم تاثیر ولري یا کومه ګټه به تا ته وکړي چې ستا په کلي او قریه کې دغسې یو بد حال وي. بایزید بستامي په عبادت باندې مصروف و. خپل څادر یې څنګ ته ایښی و، هماغه څادر یې اوس په اوږه باندې واچو. خلکو ته یې ویل چې تاسې خلاص یاست، نور زه پوهېږم چې څه وکړم. نو په سبا سهار باندې بایزید بستامي رحمت الله علیه د همغه زنانه کور ته چې زناکاره وه، د همغه زنانه کور ته ورغی او د کور مخې ته یې کېناست. هملته د کور مخ ته یې ورته واړولو. نو کله به چې خلک راتلو او بایزید بستامي رضی الله عنه به یې ولید نو بېرته به له زنا نه منکر شو او وبه شرمېدل، لاړو به. نو په دې وخت کې ډېر خلک همداسې راغلو او بېرته چې کله به یې بایزید بستامي رحمت الله علیه ولید نو بېرته به لاړ. په دې وخت کې دغه زناکارې ښځې خپل خادم ته وویل چې مخکې به دومره خلک راتلو د دې بدکاري لپاره او موږ ښې ډېرې پیسې ګټلې، خو نن څنګه داسې یو بد حال ده چې یو نفر هم نه راځي. ته ورسه بیرون یې پوښتنه وکړه چې څه کیسه ده. نو هغه نوکر یې او خادم یې راووت بیرون چې ګوره په بایزید بستامي رضی الله عنه باندې سترګې ولیدې. خلک چې راسي چې بایزید بستامي رضی الله رحمت الله علیه هغه وویني نو بېرته وګرځي او وشرمېږي. دغه نوکر پوه سو چې ټول کار په همدغه سپین ږیرې کې ده. نو راغی خپلې بادارې یا زناکارې ښځې ته یې وویل چې زموږ د کور مخ ته یو سپین ږیری سړی ناست ده، خلک چې راشي هماغه وویني نو بېرته وشرمېږي او لاړ شي او زنا ته زړونه ښه کوي. په همدې وخت کې هماغه ښځه نوکر ته وایي چې ورسه هماغه سپین ږیري ته ووایه چې دا ځای همدغه سوال وي هغه نه دی، لاړ شه بل ځای کوم ځای ولټوه، دلته د 200 روپو سره مو کار لرو، دا د 200 روپو ځای دی. نو هغه خادم لاړ شي او بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی ته ووایي چې دغه ځای د همدغو ستا د کېناستلو نه ده او نه د سوال کولو ده، دغه ځای د 200 روپو ده، لاړ شه ته له همدغه ځایه لاړ شه چې دلته زموږ مشتریان راځي. بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی ورته وایي چې ستاسې څه شي مشتریان دي او د څه شي 200 روپۍ. نو دغه خادم ورته وایي چې موږ زما باداره زناکاري کوي او 200 روپۍ اخلي، نو هر څوک چې وي له موږ سره بېادبي مافي هغه بد عمل کوي. نو بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی ورته وایي چې ته لاړ شه هماغه بادارې ته دې ووایه چې بایزید بستامي هم راغلی ده، هغه هم 200 روپۍ درکوي او د همدې په خاطر باندې راغلی ده. کله چې خادم لاړ او خپلې همدغې زناکارې بادارې ته یې وویل چې هماغه سپین ږیری سړی هم غواړي 200 روپۍ ورکړي او دا کار وکړي. نو دې زناکارې مېرمنې ترو همدغه خادم ته وویل چې الله زر کوه هماغه سپین ږیری سړی را دننه کړه کور ته، ځکه زموږ د 200 روپو سره کار دی، دې سره هم کار هم نه ده چې دا څوک ده ځوان د سپین ږیری ده، موږ ته اصلي مهم 200 روپۍ دي. خادم راځي او بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی کور ته داخلوي. کله چې بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی هماغه زناکاره مېرمنه ویني ورته وایي چې زه 200 روپۍ درکوم، نو بیا زه چې څه ووایم ته هماغه کوي. همدغه زناکاره مېرمن ورته وایي چې هو زما له 200 روپو سره کار ده، بیا چې هر څه ووایې زه هماغه کوم، هر څه چې ته ووایې. بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی ورته وایي چې واخله دا 200 روپۍ واخله او له بایزید بستامي رحمت الله علیه تعالی سره په غوټه کې داسې یو هغه کې جامې ورسره راوړي، ورته وایي چې دا جامې واغونده، هلته حمام وکړه یا له حمام نه چې رالې همدغه جامې واغونده. ښځې ورته وویل چې دا خو ډېر وړوکی کار ده او اسانه کار ده، دا خو عادي کار ده، همدغه خاطر ته 200 روپۍ راکړي. بایزید بستامي رحمت الله تعالی ورته وایي چې نه، ته لومړی همدغه حمام وکړه او دا نوې جامې واغونده. کله چې هماغه ښځه لاړه حمام یې وکړو، نوې جامې واغوستلې، نو راغله بایزید بستامي
ته وویل چې آیا ته اوس همدغه خواهشات دې پوره کوې؟ بایزید بسطامي ورته وویل چې تا خو ویلي وو چې زه څه درته ووایم همغه به کوې. همغه ښځه ورته وویل چې هو زه د خپلې خبرې نه پښېمانه کېږم، ما ته 200 روپۍ مهمې دي، ته چې څه ووایې زه همغه کوم. نو بایزید بسطامي رحمت الله علیه تعالی ورته وایي چې ورشه یو جاینماز راواخله، یوه مصله راواخله او په همغه باندې ودرېږه. کله چې همغه ښځه جاینماز راخلي او په لمانځه باندې درېږي نو بایزید بسطامي رحمت الله تعالی الله پاک ته لاس اوچتوي او ورته وایي چې یا الله زما همدومره وس و، همدومره مې په وس کې و چې تا ته مې ودروله او ستا لپاره سجده وکړه او سجدې ته هم لاړه، ستا لپاره لمانځه باندې مې ودروله. نور یې الله پاکه د زړونو مالک ته یې، نور ستا کار ده چې د دې زړو اسلام طرف ته او ښو طرف ته اړوې که نه او له دې بدکاریه بچوې که نه. نو کله چې بایزید بسطامي په همدغو دعاوې کې ده چې څنګ ته یې وکتلو چې هماغه زناکاره مېرمنه په بد حال باندې ده او الله پاک ته سوال زاری کوي، په مخ باندې اوښکې را روانې دي او الله پاک ته زاړي. بایزید بسطامي رحمت الله تعالی پوښتنه ترې کوي چې ولې څه کیسه ده؟ بیا ورته وایي چې کله زه سجدې ته لاړم نو زما زړه یو رقم بل ډول شو او زه په تېرو کړو ټولو باندې پښېمانه شوم او دا هر څه راته ډېر بد ښکاره شو او دومره سکون ما په سجده کې پیدا کړو چې تر اوسه مې په ټول عمر کې نه ده پیدا کړی. نو زه په تېرو کړو باندې پښېمانه یم، الله پاک ته زارۍ کوم، عذر کوم چې ما وبخي. نور به زه هېڅ کله هم داسې بدې لارې نه خپله نه پیدا نه کړم او هېڅکله به داسې بدکاري ورنه کړم. زه خو تېر وخت په بدکاریو کې وم، اصلي خوند په همدې سجده کې ده، د الله په طرف ته رجوع ده. نو بس سبحان الله، الله پاک یې زړه په دین باندې منور کړو، په اسلام باندې یې زړه منور کړو، د الله په طرف ته یې رجوع وکړو. نو هماغه ښځه ژوند د خوښیو خوشحالیو کې وروسته له یو ښه نیک سړي سره نکاح وکړه. له همغه نه وروسته الله پاک ښه دولت او شتمني ورکړه او ټول عمر یې د الله پاک په عبادت کې د الله پاک په شکرګزاري کې. نو موږ تاسې هم باید د دې کیسې مطلب همدغه ده چې له ښو خلکو سره وګرځو. ان یو چا ته ووایي، یو ښه او نیک بنده ته ووایي چې یوه دعا راته وکړي، ځکه د یو مسلمان دعا د بل مسلمان په حق کې ډېره زر قبلېږي، خصوصا بیا د نیک عملو او داسې خلکو چې هغه ډېر په دین کې مخکې تللي وي، لکه علما وي او نور داسې وي. همهغو نه هر وخت دعا یې وغواړو، له همهغو نه سره کېناستا وکړو، له بدو خلکو نه ځان وساتو. همدغه ښځه ټول عمر یې په فتنه او زنا او بدبختي کې تېر شو. کله چې یو ځل یې بایزید بسطامي رحمت الله تعالی سره ولیدل، الله پاک یې زړه په دین او په اسلام باندې منور کړو او د الله طرف ته یې رجوع وکړه او ټول عمر هم په دې دنیا هم په هغه دنیا کې کامیاب شو. موږ تاسو ته هم لازمه ده چې له ښو خلکو سره ناسته پاسته ولرو او له بدو خلکو سره ملګرتیا او هر څه ختم کړو. اول خو نصیحت ورته وکړئ، نصیحت نه و نو خپل هر څه ورسره ختم کړو. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښ شوې، الله دې اول ماته بیا تاسو ته عمل کولو توفیق درکړي چې د نیکو خلکو سره ملګرتیا وکړئ او د همدغه بایزید بسطامي رحمت الله علیه تعالی رقم خلکو سره ملګرتیا وکړئ څو دنیا او آخرت کې الله پاک کامیابي نصیب. دا و زموږ د نن شپې ویډیو. ومن الله توفیق.